د مواصلاتو تعمیراتو محکمې خیبر پښتونخوا کې د سیلاب له وجې د شوي نقصان تفصیلات جاری کړي دي. په کوم کې چې ویل شوي دي چې صوبه کې د سیلاب له وجې 311 سکولونو ته په مختلف ځایونو کې نقصان رسیدلی دی. د کوم لمبایي چې 493 کیلومتر ده. 50 سړکونه اوس هم بند دي. د سړکونو په بحالۍ د لګښت تخمینه هم لګول شوې ده او ویل شوي دي چې د سړکونو بحالۍ به 9 اربه 15 کروړه لګښت راځي. ریپورټ کې ویل شوي دي چې صوبه کې 22 پلونه سیلابي اوبو ځان سره وړي دي چې پکې یو پل مکمل او 22 پلونه په جزوي توګه د ټرافیک لپاره کلاو کړی شوي دي او 9 پلونه تر اوسه د ټرافیک لپاره بند دي. د کومو په مرمت او بحالۍ چې 12 کروړه روپۍ لګښت راځي. ریپورټ کې ویل شوي چې سواد کې بعد د سړکونو په بحالۍ 15 کروړه روپۍ خرج کول شي. د مواصلاتو تعمیراتو محکمې سکرټري ویلي چې محکمه خزانه په 15 اگست 2.5 ارب روپۍ جاری کولو ویلي او 70 کروړه په سبا جاری کړي دي چې پکې 70 کروړه په ملکند 10 کروړه هزاره ریجن 20 کروړه کې پی هایویز اتارټي ته جاری کړی شوي دي.